زه پښتون د پښتو غرشم نه یریږم نه نړیږم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه اختر شید یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتو ژبې د خدمت لپاره خپلو پښتنو پسې ګرځم او هغه پټې ملغلرې تاسو ته راښکاره کوم کوم چې یقینا د ځلېدو قابل وي خو هغه د څه غربت یا د څه وجې میدان ته راونهځي. نو دا وخت کې ما سره د ضلع نوښار محله سمندر ګړین نو شعر کلان محترم فلک بادل صاحب ناست دی. دوی سره به خبرې اترې هم کوو او نور اشعار به هم تېورو انشاءالله. السلام علیکم فلک بادل صاحب. وعلیکم السلام. څنګه ژوند څنګه تېرېږي؟ الله لاک لاک شکر دی، ژوند ښه تېرېږي، ښه ټایم پاس کېږي. تاسو څنګه یې؟ الحمدلله. بادل صاحب دا راته ووایي چې شعر او شاعرۍ سره یا ادبي زندګۍ سره تعلق د کله نه دی؟ ادبي زندګۍ سره تعلق چې کم دی نو د شعر او شاعرۍ دا کم فن چې دی نو دا زما د ازله دی او دا د پښتو ژبې خدمت دی او د پښتو ژبې خدمت زما ډېر خوښ دی. هغه که څوک په هره طریقه کوي خو زما ته ډېر خوند راکوي چې زه د ادب وورم یا د ادب یو څو ټکي ونولم او زما وروڼو ته پښتو حاصله کړي او پښتو زده کړي نو دا ما لپاره ډېره خوشحالۍ خبره ده. زبردست، ډېر ښه سوچ ماشاءالله. او دا هم راته ووایي فلک بادل صاحب چې کتاب مو شایع شوی دی؟ کتاب مې انشاءالله چاپ شوی دی او شایع کوو انشاءالله، خو د څه مسلې په وجه ما ایثار کړی دی، نور ما ته کتاب را رسېدلی دی. انشاءالله د میاشت نیمه کې به مونږ د دې چې کوم دی نو یو مخکتنه کوو او هغه به تاسو ټول ملګري مونږ سره سات ورکوئ انشاءالله. نو زه ډېر امید ساتم د دغې خبرې چې ماشاءالله 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 بالکل. ولې نه؟ نو اوس به ستاسو نه مینهواله اورېده غواړي څه ناڅه نو چې کوم څیز تاسو باندې خپله ډېر ښه لګي نو هغه مونږ ته واوروئ. نو زه به دا ووایم چې په شاعر خو هر کلام داسې لګي لکه ټکور، لکه څنګه چې پر هر ټکور لګي داسې پر شاعر خپل کلام لګي. خو بهرحال بیا په دې کې د عوام چې کومه خوښوي نو هغه مختلفي، څوک څرنګه کلام خوښوي، څوک څرنګه کلام خوښوي او څوک څرنګه کلام خوښوي. نو اوس به تاسو مونږ ته څه وایي؟ بس اوس به مونږ تاسو ته یو نوی کلام دی هغه به تاسو ته عرض کړو. دا وایي چې اواز مو صفا دی. کلام څه په دې شکل دی چې ما د ستا د غمه په رښتیا پېښور پرېښی دی، ما د ستا د غمه په رښتیا پېښور پرېښی دی او تا ته مې جانانه بس ستا پېښور پرېښی دی، او تا ته مې جانانه بس ستا پېښور پرېښی دی. خلک ورته وایي د ښکلا د رڼاګانو ښار، خلک ورته وایي د رڼا د ښکلاګانو ښار، ما د رڼاګانو د ښکلا پېښور پرېښی دی او تا ته مې جانانه بس ستا پېښور پرېښی دی. خلک به راځي خو یو بس زه به ورته نه راځم، خلک به راځي خو بس یو زه به ورته نه راځم او ووایه چې بې زمانه چا پېښور پرېښی دی او تا ته مې جانانه بس ستا پېښور پرېښی دی. نو داسې به لاسوک وي چې هم مینه هم خار پرېږدي، داسې به لاسوک وي چې هم مینه هم خار پرېږدي، داسې هم ما کړي دي او ما پېښور پرېښی دی او داسې به لاسوک وي چې هم مینه هم خار پرېږدي، داسې به لاسوک وي چې هم مینه هم خار پرېږدي، داسې هم ما کړي دي هم ما پېښور پرېښی دی او تا ته مې جانانه بس ستا پېښور پرېښی دی او زړه مې ترېنه نشي مجبورۍ ترېنه راوستی یم، زړه مې ترېنه نشي مجبورۍ ترېنه راوستی یم او ما په ډکو سترګو په ژړا پېښور پرېښی دی او تا ته مې جانانه بس ستا پېښور پرېښی دی. که ما نه چا تپوس وکړو د ړپ اثر به یې تېره کړم، که ما نه تپوس وکړو د ړپ اثر به یې تېره کړم، تا ته که چا ووی اشنا پېښور پرېښی دی او تا ته مې جانانه بس ستا پېښور پرېښی دی. نو ما کې وفا څه کې په خپل ځان کې وفا وګوره، ما کې وفا څه کې په خپل ځان کې وفا وګوره، ما په دغه وجه د جپا پېښور پرېښی دی او تا ته مې جانانه بس ستا پېښور پرېښی دی.
نو وای نوخارې فلک چې نه راتلم خو راغلم ترې وای نو وای نوخارې فلک چې نه راتلم خو راغلم ترې او ما د ستا د زه د ډېر پخوا پېښور پرېښې دی او تا ته مې جانانه بس ستا پېښور پرېښې دی. ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښکلی کلام مونږ واورېدو او یقینا چې ستاسو به ټول کلامونه همدغسې خوندور او د عبرت وي نو نور به هم درنه څه اورېده غواړو نو نور داسې یاد درته څه وي نو چې هغه را سره شریک کړئ. زه ووایې راته یاد دي. بس بیا یو ډېره کلام مننه. را سره بل شریک ډېره مننه چې تاسو مونږ ته دومره په عزت سره هرکلی راکړو هرکلی وویل او هغې مو راته د شاعرۍ مو راته مننه راکړه ډېره شکریه ستاسو. کلم عرض کومه چې سینګار یې کړې په نازونو چې کمسې جوړوي سینګار یې کړې په نازونو چې کمسې جوړوي او د زلفو تار نه ماله پړې د پانسې جوړوي او وعدې کوي خو بانې هم ورسره وعدې کوي خو بانې هم ورسره او د یو بانې نه بیا بلا بلا کیسې جوړوي او د زلفو تار نه ماله پړې د پانسې جوړوي او د کور مالت خلک یې ټول خبر کړي په ما د کور مالت خلک یې ټول خبر کړي په ما خاندي خندا جوړې زما د بېوسۍ جوړوي او د زلفو تار نه ماله پړې د پانسۍ جوړوي سینګار یې کړې په نازونو چې کمسۍ جوړوي او د زلفو تار نه ماله پړې د پانسۍ جوړوي نو نازونه یې سکې چې کینچي قدم یې وخوړمه نازونه سکې چې کینچي قدم یې وخوړمه په هر قدم د ظالم لور ځان نوسۍ جوړوي نازونه یې سکې چې کینچي قدم یې وخوړمه نازونه سکې چې کینچي قدم یې وخوړمه او په هر قدم د ظالم لور ځان نوسۍ جوړوي او د زلفو تار نه ماله پړې د پانسۍ جوړوي نو فلکه یار کوي پتا باندې ازمیخ د مینې فلکه یار کوي پتا باندې ازمیخ د مینې او په سر د دار چې د مرګي د لرسۍ جوړوي او د زلفو تار نه ماله پړې د پانسۍ جوړوي. ډېر ښه ډېره مننه ډېره شکریه. زیات وخت مونالو وخت چې نو بې وخته هم دی او تاسو چې زمونږ دومره دعوت قبول کړو دې دپاره ستاسو یو جهان مننه. خو اخره کې صرف یو څو خبرې ما ستاسو نه ډېره خوندورې اورېدلې وې د پښتو باره کې چې مونږ نن سبا پښتو یېره کړې ده هغه پیغام که ملګرو له تاسو ورکړئ. نو پښتو هسپتال ته مونږ څه وایو یونیورسټۍ ته څه وایو هسپتال د پښتو په خاص الفاظو کې روغنتون وایي او چې کوم دی داسې ډېر څیزونه دي چې هغه زمونږ د راتلونکي نسل ته نه ورځي کم چې اوس زلمې کول دی دی ته نه ورځي. زما خپل حکومت تم دا سوال دی او زما چې نورم کم لیکوال رونه بایګان دی تم دا مینت او سوال دی چې مهرباني وکړئ د پښتو ژبه مه هېروئ ولې چې دا په تاریخ خو زموږ مورنۍ ژبه ده خو ما له افسوس په دې یو خبره راځي چې زما ملګري 14 12 14 داسې نوم یې انجینرینګ داسې نوم یې ډګري هغه یې حاصله کړي خو چې کله په لیک نه پړه نه د پښتو سوال راشي نو هغوی ته بیا خپل زبان په خپله خوله نه ورځي نو دغلته کې ما له ډېر افسوس راځي. زه به د دې په عادت د یو وړوکې غوندې شعر دی چې خپل د خپلو نه ماړي دي چا ګیله کړې پردونه خپل د خپلو نه ماړي دي چا ګیله کړې پردونه او ځان ته هسې پښتون وایي لرې تښتي د پښتو نه. نو زما ټولو وروڼو بایګان ته دا خواست دی چې د پښتو ژبې سره مینه وکړي او د پښتو کلم چې دی کوم دی د اوچت کړي او په دې د پښتو لیکلو کې څنګه چې زموږ په نوخار سیمه باندې کم شاعران تیر شوي نو هغوی چې نن ښکاري مونږ ته د ستورو په شکل ښکاري او دونه بری او دونه صفتي کېږي تعریفي کېږي نو د هغې یو وجه دا ده چې هغوی خپلې ژبې سره مینه کړې ده او کم قوم چې خپلې ژبې سره مینه کړې نو هغه قوم په مخ کې تللی دی وخت د هغې انتظار نه کوي وخت د هغې انتظار نه کړی او نه کوي چې کم دی ولې چې هغې سره ژبې هغه کم تاثر دی کم احساسات دي هغې سره د ژبې نو خپله ژبه یې مخکې بوځي
ای چېرې وخت ته محتاج نه دي، وخت د هغې محتاج دی. ډېر مننه. یو ځل بیا ستاسو یو جهان مننه فضل شیر بادل صاحب، موږ سره کیمرامین هم ناست یم، محترم مهدي حسن صاحب، په بیک ګراونډ کې عرفان دی، عامر شید او رحیم هم ناست دی. نو اجازه غوښتو نه مخکې صرف یو خبره به کومه اغیارو ته چې زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې، زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې، یو ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولم. ډېره مننه، والسلام.